راده یوه ډېره هوښیاره او ښکلې نجلۍ وه. راده د زړه له مخې ډېره پاکه وه او تل به یې د نورو عزت کاوه. هغه په کلي کې له خپل مور او پلار سره اوسېده. دوی غریب وو خو په مین او خوشحالۍ سره به یې ژوند تېراوه. یوه ماښام د راده پلار ستړی کور ته راغی. د هغه په سترګو کې د خوشحالۍ ځلا ښکارېده. راده ورته اوبه ورکړې. پلار یې د راده مور ته وویل: ما د خپلې لور لپاره یو ډېر ښه اړیکه موندلې ده. د هلک کورنۍ د ښار خلک دي او ډېر شتمن دي. زموږ راده به هلته ډېره خوشحاله وي. ما ته خو هلک ډېر خوښ شو، که ته وایې نو خبره مخته یوسو. راده په شرمېدلې بڼه له هغه ځای لاړه. هغه یوازې د خپلې واده خیالونه کول. د دواړو کورنیو ترمنځ د واده خبره پخه شوه. د ښه وخت په ټاکلو سره د راده او سنیل واده ترسره شو. د راده په سسرال کې د هغې خواښې خسر او سنیل اوسېدل. راده چې لومړی ځل خپل سسرال ته ولاړه نو هغه کور ورته ډېر خوښ شو. ټولو خلکو یې په ډېره مینه هرکلی وکړ. سبا سهار راده د 4 بجو په وخت راویښه شوه. هغې ولیدل چې لا ټول ویده دي. نو هغې د کور صفایي وکړه، غسل یې وکړ او بیا یې د ټولو لپاره چای او ناشته تیارول پیل کړل. کله چې د کور ټول خلک راویښ شول نو ټول یو ځای کښېناستل او ناشته یې کوله. راده هم له هغوی سره کښېناسته چې ناشته وکړي. هماغه وخت یې خواښې ویل: ته تهذیب نه لرې که څه؟ ای ناوې، کله چې موږ ټول ډوډۍ وخورو او له دسترخوانه پورته شو بیا ته ډوډۍ خوره. راتلونکي کې دې پام وي. دا خبرې چې سنیل واورېدې نو ویل: مورې، ته لا هم د پخواني وخت په سوچونو کې ژوند کوې. اوس خو د کور ټول غړي یو ځای ناشته کوي. راده دې خبرو ته ډېر پام ونه کړ. هغه بیرته پخلنځي ته ولاړه او خپل کار یې پیل کړ. د ډېر کار له امله د هغې روغتیا لږ خرابه شوه. کله چې ټول کارونه خلاص کړل نو غوښتل یې لږ آرام وکړي. د اوړي موسم و او راده د کار له ستړیا ډېره ستړې شوې وه. هغې خپلې خونې ته لاړ او ایسي چالان کړ. د یخې هوا له امله هغې ته خوب ورغی او بې له دې چې پوه شي ویده شوه. هماغه وخت یې خواښې خونې ته راغله. هغې په ډېر غصه راده ته وویل: ستا دومره جرئت څنګه وشو چې ایسي دې چالان کړ؟ ته په خپل پلار کور کې څنګه بې له ایسي ژوند کاوه؟ هیر دې کړل که څه؟ راده ته دا خبرې ډېرې بدې ولګېدې. هغه د خپلې خونې کړکۍ ته ودرېده او په سوچ کې ډوبه شوه. زه هم څومره لیونی یم، ما ته د ایسي چالانولو څه اړتیا وه؟ مخکې خو مې هم بې له ایسي ژوند کاوه. په همدې ډول ورځې تېرېدلې. یوه ورځ سنیل دفتر ته روان و. هغه راده او خپلې مور ته وویل: زه دفتر ته ځم. د اوبو ماشین خراب شوی دی، هیڅوک ورته لاس مه وړئ، سمدل. سنیل ولاړ او دفتر ته لاړ. راده په کور کې جارو لګوله چې ناڅاپه یې د خپلې خواښې غږ واورېد: او ناوې، لږ دلته راشه. راده د خپلې خواښې خواته لاړه. خواښې وویل: ناوې، زما لپاره لږ اوبه تودې کړه. راده وویل: هو مورې، په ګاز به یې تودې کړم. خواښې په غصه وویل: ګاز دې د پلار دی که څه؟ چپ شه او په ماشین کې یې تودې کړه. راده ور وویل: خو ماشین خو خراب دی. خواښې وویل: سنیل هغه جوړ کړی راوړی دی، ژر یې تودې کړه. راده اوبه واچولې او د ماشین له لارې یې د اوبو تودولو پیل وکړ. ناڅاپه یو ضرور ټکان وشو او له ماشین څخه سخت برېښنایي کرنټ راووت. راده لرې وغورځېده. چیغې او شور واورېدل شو نو خواښې او خسر دواړه هلته منډه کړل. هغوی ولیدل چې ټول تشناب ګډوډ پروت دی او راده بېهوښه پرته ده. راده ژر روغتون ته یوړل شوه. کله چې سنیل خبر شو نو په بیړه یې موټر وچلاوه او روغتون ته ورسېد. هغه له خپلې مور وپوښتل: څه شوي دي؟ راده ښه ده که نه؟ مور یې وویل: هغې ته د ماشین نه کرنټ لګېدلی دی. سنیل په حیرانۍ وویل: خو ما خو ټولو ته ویلي و چې په ماشین کې کرنټ دی. بیا هغه ولې ماشین ته ورنږدې شوه؟ دا خبره چې خواښې واورېده نو وډار شو. هغې په زړه کې سوچ وکړ: که راده ته هوش راشي او حقیقت وایي نو زما به څه حال وي؟ اوس هغې ته په خپلو کړو ډېر افسوس کېده. لږ وخت وروسته راده ته هوش راغی. ډاکټر وویل: اندېښنه مه کوئ، اوس هر څه سم دي. له تاسو څخه یو کس کولی شي ورسره ویني. سنیل په منډه د خونې دننه لاړ. راده پر بستره پرته وه. سنیل د هغې تر څنګ کښېناست او ویل: دا هر څه څنګه وشول؟ ما خو درته ویلي و چې له ماشین څخه لرې اوسه. راده دروغ ویل: زه هېره شوې وم، بالکل مې په یاد نه و.
کله چې سنیل له خونې بهر راووت مور یې ډېره وېرېدلې وه. هغې فکر کاوه چې راده به هر څه سنیل ته ویلي وي او اوس به هیڅ پټ پاتې نه شي. خو سنیل وویل: مورې، ته خو لږ پام کولی شوې چې هیڅوک د ماشین خواته ولاړ نه شي. وګوره د بې احتیاطۍ له امله څه وشول. دا خبرې چې خواښې واورېدې نو هغې ویل چې غواړي له راده سره وویني. سنیل وویل: هو ورشه او وګورئ. خواښې خونې ته دننه لاړ او له راده یې وپوښتل: تا سنیل ته څه ویلي دي؟ راده په کمزوري غږ وویل: ما څه نه دي ویلي. دا واورېدلو سره خواښې راده په غېږ کې ونیوله او په ژړغوني غږ یې ویل: ناوې، ما وبخه، ما له تا سره ډېر ظلم کړی دی. راده په نرمه لهجه وویل: مورې، داسې خبرې مه کوئ. ته زما لپاره د خپلې مور په شان یې. له ما نه بخښنه مه غواړئ. له څو ورځو وروسته راده له روغتونه کور ته راستنه شوه. خواښې ډېر خیال ساته، وخت پر وخت به یې خواړه ورکول او ښه پاملرنه به یې ورته کوله. ورو ورو راده بشپړه روغه شوه. اوس د کور ټول غړي په مینه او خوشحالۍ سره یو ځای ژوند کاوه. ملګرو، تاسو ته زموږ د نن ورځې د خواښې او ناوې کیسه څنګه ښکاره شو؟ خپل نظر حتماً په تبصرو کې ولیکئ. مننه.